ترافیکي لارښود. د درس عنوان مو دی سرعت یا تیزوالی. موږ ته دا راښیي چې خپل وسایط په څونه تیزوالي سره وچلوو. په دې کې ټول وسایط حساب دي. هر وسایط چې دی هغه راښیي. یعنې قانون وایي چې تاسو باید په هر حالت کې پر خپلو وسایطو باندې حاکمیت ولرئ. یعنې خپل وسایطو ته دونه تیزوالی ورکړئ چې په هر حالت کې تاسو کنټرولولی سئ او ستاسو د کنټرول څخه ونه وځي. د ټرافیکو قانون د هر ځای دپاره د تیزوالي اندازه ښولې ده چې تاسو په ښار کې په څونه سرعت ولاړ سئ، د ښار څخه د باندې په څونه سرعت ولاړ سئ. په ډېرو ځایو کې ټرافیکو خپلې لوحې په دې مخ موښلولي دي چې تاسو ته د سرعت اندازه در وښیي. که تاسو چیرې د هغه اندازې څخه کم یا تیز ولاړ سئ نو په جاده کې به حتما د مشکل سره مخامخ سئ. یعنې که یو ځای لوحه موښتې چې په ساعت کې 80 کیلومتره ولاړ سئ او تاسو تر هغه تیز ولاړ سئ نو د قانون سم سرغړونه کړې ده. نو سیمې او جادې ته په کتو ټرافیکو د سرعت خپله اندازه ښولې ده. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.